बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ही लेक्चर کې موږ غواړو په فایروال خبرې وکړو چې شی فایروال معنا د اور دیوال چې شی اور دیوال فایروال موږ داسې ځای کې لګاو کنه ګرانه. عموما د فایروال کې مختلف اقسام دي، زه به ډېر ډیپ نظم خو موږ دا په داسې ځای کې لګاو. ګوره یو ټرسټډ او په دې باندې موږ ټرسټډ او ان ټرسټډ نتورک سره ګوره په کور کې چې کوم ستا خلک دي هغه تر ټولو باوري خلک. تاسو چې کله مېلمه بوځئ خلک یې کور ته نه ننباسي که نه، باندې حجره کې کښېنئ. آیا بیل ځای دی او چې څوک بیخي ته پېژنې نو هغه به حجره کې هم خلک نه کښېنئ که کښېنئ. نو داسې کار دی چې ګوره بله دغه زموږ انسټیټیوټ دی. اوس ته یې ووایه چې زه د دې دپاره یو چوکیدار نیسم. دا چوکیدار ځان سره دننه افیس کې کښېنو مالته به چې تا تلاشي کوي که دروازه کې پر چې نفر دلته ننوته بیا په داخل کې زه څه وکړم. د فایروال موږ عموما اګزټ انوایرمنټ کې لګوو چې شی داسې نقطه د نمونې په ډول زما ټول نیټورک دی، دا ټوله ډیټا کله چې د باندې وځي په دغه ځای کې موږ فایروال لګوو. ځکه داخل کې نیټورک باندې ټول زه ټرسټ لرم. خو د باندې چې کوم په انټرنیټ باندې هر رقم خلک شته که نه، دغه انټرنیټ ته موږ وین نیټورک وایو. چې شی وین وایډ ایریا نیټورک. وایډ معنا پراخه که نه، خو دې ته خلک ډېر خارجي اوسدان چې ماته درس ویلی هغه دې ته وایډ ایریا نیټورک نه وایي، هغه دې ته وایلډ ایریا نیټورک وایي. WILD وایي. دا وحشي نیټورک دی ځکه د باندې په انټرنیټ کې هر څوک اویلیبل دی، هیکر هم دی عادي نفر هم دی. نو د باندې انټرنیټ نو بیا موږ څه کار کوو؟ د فایروال موږ داسې ځای کې لګوو چې دې ټول ډیټا د زما د فایروال نه یو ځل ووځي. نو د باندې چې کله خلک راځي دلته یو فایروال بندوي، دلته به دا انسپیکشن کوي وروره تا لاوډ نه یوز لاړ شي. نو د باندې چې کوم انټرنیټ ته ته چې دا وایلډ وحشي نیټورک دی دې ته موږ وایو ان ټرسټډ. پر دې باندې زما ټرسټ 0% دی. خو داخل کې چې زما کوم خپل نیټورک دی په هغې باندې زما ټرسټ 100% دی. دې کې به یو بل ایریا هم جوړو. تاسو ته اوس یې اصلي نوم زده کړئ، هغې ته موږ DMZ وایو. چې شی DMZ ډیمیلیټرایز ایریا زون دی. چې شی دی زه فایروال لګي چې اجازه شته وایم چې DMZ معنی فول فارم ایر شو. دې ته موږ صفري نقطه وایو. چې شی ما DMX DMZ ایریا. زه ورته وایم واټ از DMZ ایریا. دې ته موږ وایو ډیمیلیټرایز صفري نقطه is to provide an internal very advanced security. تاسو لن پوهېږم چې DMZ څه ته ویل کېږي. ګوره داسې یو خدمت لکه ویب سایټ ته ځان ته سټور کوي که ټول دنیا ته سټور کوي چې ټول دنیا کې خلک اکسس کړي که نه. نو که تا دا چېرته داخل په خپل نیټورک کې کېغوستو نو یو کس چې یو پرې د فایروال که فایروال کې بندې وي بیا خو د باندې خلک فایروال نشي اکسس کولی، او که الاوډ کوي نو چې یو پرې یو کس تا نیټورک ته داخل ته شو بیا نو چې هر څه کوي نو بیا دا فایروال ورته موږ لږ د باندې ځای کې ږدو. داسې کار کوو یو د هغه یو فایروال داخل دا کېږدو بیا داخل کې بل فایروال ږدو بیا زموږ نیټورک کې د یو فایروال نه دې راشي دا DMZ د اکسس کی خو داخل ته به عموما د هیوادونو ترمنځ صفري نقطه داسې چې هغې ته هېڅ چا ته اجازه نه وي دواړو هیوادونو ته چې هلته دې تاسیسات جوړ کړي ځکه بیا مشکلات جوړېږي. فکر مو شته ته ځکه DMZ ایریا وایي. دغه د دې معنا د حجره چې شی دومره باور هم در باندې نه کوم چې کور ته راشي او داسې نه چې بیخي لړه کړمه پاکستانیانو خبره لړه کوم نیم نه بیټک کې د کینوم چرته بیټک کې د کینوم چرته یس. نو موږ دلته بیا ټرسټ ډیوایډ کوو. ښه پوه شو په DMZ ایریا باندې. نو بیا موږ سره مختلف قسم فایروال دي. دا فایروال څه کوي؟ دا تلاشي اخلي. څه کوي؟ دا تلاشي اخلي وروره. کوم څه چې تا الاوډ کړی هغه داخل ته راځي او کوم څه چې تا نه الاوډ کړی هغه داخل ته نه راځي. دا به ورته څوک وایي چې دا څیز الاوډ دی دا الاوډ نه دی دا ورته وایي. نو موږ سره مختلف قسمه فایروال دي. یو اول دا زده کوئ موږ سره فایروال دی سافټویر بیس فایروال. چې شی بل دی موږ سره هارډویر بیس فایروال. هارډویر بیس فایروال ګران وي. ایسای فایروال دی ډېر زیات ګران بیه فایروال دی. سیسکو جوړ کړی دی هغه ته اخلي یا پالو الټو دی یا نور دی ته اخلي د دې ډیوایس وي خو دا فوقالعاده وي. چې شی وي هسې ته ماته وایه ټرافیک د یا خبره به وکړم دا شیمه مې هم نشته خو زه ترافیک چې کوم دی ترافیک پیژنئ؟ آیا ترافیک د جنګ دپاره جوړ دی چې جنګ وي؟ دا دپاره جوړ غریب یو توپانچه ورکړي پاکستان کو توپانچه هم نه ورکوي ډنډۍ ورسره وي. دا په سرحد کې جنګېدی شي د سرحد دپاره کم پولیسي
سرحدي پولیس هغه جوړ د هغه سره دغه اصلي هیڅ هغه سره وړي اصلي ټول سره غټه بلاګان او کنه ټرافیک ولا خېټه کټ کړی هم دی معنی ګوره دا ولی هغه سرحدي پولیس چې کوم دی هغه جوړ دغه جنگ لپاره چې همیشه لپاره دغه غټ جنگونه وکي او دا ستته دا فایروال جو ګوره تا باندې با راځي دا یو کوس نن انټرنیټ کار کوي تاسو ماته ارزل چې دغه کو یو دغه دی لایف تھریټ میپ ریډویر دا ریډویر والا کمپنی ته ورشم سیدا خدای دې وکړي چې دا تراش دا تاسو ته مې ځل مخکې ویلو چې دا یو اسرایلی کمپنی ده کنه تل ابیب کې تاسو ته چې د دیو سایبر ډیر سایبر سکیورټي کې دیو ډیر ډیوایسونه دي چې په ټول دنیا کې ډیپلای کړي دي نو دې ته پته لګیږي چې په دې اغزما پلا کې خان ډیوایس باندې وسه اټه کوشو بس خو دا فیکو تاسو دا وایم دا فایروال جوړ د جنگ لپاره دا هلمټ لري ارڅ ځان برابر کړی روزانه نو په دې باندې اټیک کیږي هیڅ مشکل نشته دا جوړ لري لپاره دی سویچ راوټر دا د په جوړ نه دا ځان دفاع نشي کولای فایروال ځانه دفاع کوي شي نو دین تاسو دا معلومه شي یو بل کمپنی دا کدا زر راشي لایف 3 میف هغه دا چک پوینټ دا د چک پوینټ هم ډیر ډیوایسونه په دنیا کې لګیدلي دي تاسو ته مې څه ویلا چې دا فایروال دا ګور کوم اټیک چې د کوم هیواد نه په کوم هیواد کېږي تاسو دلته ښایي کرمشته ګور دا اوس ته وایم چې کوم اټیک دي اوس ګوره یونایټډ ټاپ اټیکرز کنټری دغه هیوادونه غټ اټیکینګ کوي اول امریکا ده به فنلند ده به کاناډا ده به یونایټډ کینګډم به سنگاپور ده صحیح ده کنه ها په چا باندې ډیر اټیک کیږي سوئزرلند یونایټډ سټیټ جاپان دا کوم اټیک اوس غټ کیږي ټي سی پی فلډ اټیک اوس دې مته نه پوهیږي کنه لو اینڈ سلو اټیک آی پی فلډ اټیک ډي ان اس فلډ اټیک د ته خیسه لور نه په ټي سی پی فلډ اټیک کیږي ټاپ اپلیکیشن وایلیشن اکسس وایلیشن انجکشن دا ګوره کم پورټونه زیات کارول شوی دي دا هر څه ته خی فکر مشته بل دې کم دا چک پوینټ دی چا اوس ته خی چې چا د کم هیواد نه د کم هیواد باندې اټیک کیږي لګیا نو پوه شوي دا فایروال جوړ لري د پاره چې په دې اټیک په دې اټیک شو دا اټیک ځان د فکوي ډیفنس کړي تا کړ د دفاع کې سخت کړ ځان نه ډیفنس کوي مشکل خو نه ته دی پوری ها یو مثلا سافټ ویر بیس فایروال دی بل ته ټول قوي کې دی هارډ ویر بیس سافټ ویر بیس فایروال لکه تاسو د کمپیوټر کې چې وینډوز 10 کې فایروال څه کنه نو سافټ ویر بیس فایروال سافټ ویر باندې کار کوي یا دینه علاوه پی اف سنس چې دی هغه سافټ ویر بیس فایروال دی یا ټي ام جی تھریټ مینجمنٹ گیټ وے نه کنه بیل سیس کار کوي صحیح ده کنه تر دې پر کوم مشکل شته خاطر سافټ ویر بیس فایروال مو پیژنو هارډ ویر بیس بل موږ سره بل ډول فایروال شته چې یو فایروال ته موږ وایو هوست بیس فایروال بل ته موږ وایو نیټورک بیس فایروال نیټورک بیس فایروال د سویل کا کوټ پلان څه आवाज خپل کم کړه بچو هم ټول کمی کنه او ځوان سره هغه ځان کمی جامې مو نه کړ دامې مو نه کړ بل مو نه کړ نو دا هوست بیس فایروال هوست باندې کمپیوټر هوست بیس فایروال دسی چې یو کمپیوټر خوندي کوي نیټورک بیس فایروال ټول نیټورک خوندي کوي لکه وینډوز په وینډوز 10 کې چې کوم فایروال دی دا واسه تا کمپیوټر خوندي کوي کړه بلم خپل دی دا هوست بیس فایروال اول اوس به موږ سره اپلیکیشن لیر فایروال هم تاسو په اپلیکیشن لیر نه پويږي ترانسپورت لیر فایروال هم شته نیټورک لیر فایروال هم شته دا به یو بل وایي صحیح ده اوس راځو ان آی سی دا ان آی سی پیژنې नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ستاره کمپیوټر کې چې دا کوم دا پورټ نه دی ته ان آی سی پورټ وای چې شي دا پورټ چې سره دا ولري د کې اته پیژنې وي دي کې ته وای ان آی سی پورټ کم پورټ ان آی سی نیټورک انټرفیس کارت چې شي شته ستا کمپیوټر کې او شته دغه د سره ار جی 45 کنیکټر مونږ کنیکټ کوو کیبل نه د باندې دوه کمپیوټر مونږ کنیکټ کوو دا کمپیوټر مونږ د چی سره کنیکټ کوو د انټرنیټ سره کنیکټ کوو سوئچ سره کنیکټ کوو د ډیوایسز سره کنیکټ دي ته وای نیټورک انټرفیس کارت ګوره څو نمونه وای نیټورک انټرفیس کارت لین کارت دلته اډاپټر نیټورک اډاپټر لین اډاپټر فزیکل نیټورک اډاپټر ټول نمونه دي صحیح ده او دغه علامه ده چې د سره به ته د تار په واسطه کنیکټ کیږي کنه ان آی سی مو پیژندره موږ سره به دوه ډول ان آی سی نه دي یو وایرډ دی یو وایرلیس دی اوس په دې باندې خبرې کوو صحیح ده د وایرډ د پاره دغه سي ان آی سی پورټ وي صحیح ده کنه یته کوم پورټ وای لین پورټ ان آی سی پورټ دا ټول خګرانا ته په څو طریقو راځي اول نمبر ګرانا ستاسو د کمپیوټر کې به بلټن دغه ان آی سی پورټ په مدر بورډ کې بلټن راغلی
ستا کمپیوټر کې NIC پورټ شته یس زما په کمپیوټر کې شته په هغه کې شته دا بلټن راغلی دی اوس تاسو ته خبره کوم دا کمپیوټر چې اوس سلیم کیږي ما سره کور کې سمسنګ کمپیوټر دی هغه ډېر کوچنی دی هغه کې NIC پورټ نشته ولې دا مدر بورډ چې را کوچنی شو د کمپیوټر سایز را کمیږي دی کې به دا پورټ نه جوړي دې لپاره ته نو کارونه کې غلط تاسو وایم خا دا وشو دویم PCI اډاپټر دی چې ته په بازار ته ځي او د سیدا انټرفیس دا کارت دی دته NIC کارت وای دا NIC کارت به اخلي دا به د کمپیوټر په مدر بورډ کې ورکړي داخله به د باندې راوځي بیا به تر NIC کارت اخلي خدا دې په لپټاپ کمپیوټر کې نه وي دا په ډیسکټاپ کې خان په لپټاپ کمپیوټر کې بس کې USB اډاپټر به اخلي چې به اخلي دلته وګورئ ستا کمپیوټر خو USB پورټونه لري کنه NIC پورټونه لري دا شنګنه به واخ دا سر به راوالي USB کې به واچي دا تر به شو NIC انت د باندې NIC واسطه د USB NIC و چې دا به کولای شي د انټرنیټ سم بالکل USB پورټ USB پورټ لا مشکل نشته تاسو به USB چین پیژنئ تاسو USB چین به کاروي شي جی اگر ما USB چین نه دی ښه یو daisy chain there I think daisy chain ده कुछ मकसद है वाली سلند وای ما دلته را پیدا شو سیدا دغه دی daisy chain 2 sector دا daisy chain تاسو کتلې وي هر شي لپاره کې خرسي کې بازار کې شته تاسو چې لاټې له پښتنه وکړي ګوره تاسو به دا یوګان ولا دې لیکل ډاټا چې دا خلک دا یو فوټي دی USB ستا کمپیوټر کې دوه فوټو شنو فوټو نه یو ځای ډاټا لګي نو که خلک ځان سره دي چې یو بل شنګړې سې کوسل کړي هغه کې ټول USB فوټو سلو 15 دا په بازار کې تاغستې شي به مختلف ارسونه چې فوټ فکې زیاتې هغه به ګراني USB daisy chain والا دلته خپل یو USB پورټ سره وصل کړه باندې باندې کې دوه USB پورټونه یو په HDMI بل سو پورټونه وي اره ته کټه اون پیژنو هغه یوازې USB لپاره اغستی نو تاسو دا شی پیژنو څنګه دا NIC به سپیډ لري کله شي 10 Mbps سپیډ ولري کله شي 100 Mbps ولري کله شي 1000 Mbps ولري تاسو به کوم ځای کې دا معلومه چې کله تاسو راشي کنه سپیډ دي نه معلومه سپیډ د سیم دي نه معلومیږي خو زه تاسو ته وایم چې کوم ځای تاسو معلومه شي زمستا په کمپیوټر کې دا پورټ دی کنه دا ده کنه دا NIC پورټ ده کنه د دې لپاره دلته شری کړی دی انټرنیټ دلته دا کراس ولې دی ځکه دې سره دا ول څه کنه کالتا مستقیما بدلته به شراشي بیا به کنیکټ راشي مشکل خو نه تر دې پوری دلته ګور دا علامه ورکې کنه دا وای فای متوجي نه یاست کنه راځه به ریکارډ سٹاپ کوم بینو دې د قصور کو خیر دا کې دا راځه 2 دقیقې ریکارډ پاتې دی دلته کې دا وته خو زه خیر لږ صبر کړه صحیح ده کنه تاسو پوه نه شوي کنه زما د کمپیوټر کې NIC پورټ شته کنه دلته ګور دا غم راغلی دی دا آیکن دې ته کوي شي ایپیډس ور کوي شي کنه تر راشه ایپیډس ور کې نور کار نو کوي خو دې ما دا کا سلام زکه شي زکه کنیکټ نه ما اوس وای فای د وای فای زکه کنیکټ ما کدا زه خو کوم دلته هم کراس راشي ښا ډیسکنیکټ کوم دلته بیا کراسي دا ولی صحیح دی زکه چې کنیکټ ما ها نو پیژندو انټرنیټ کې بعد لار کنیکټ شي هغه کار کوي ګور دلته راشه می ته دا لږ صبر وکړئ کنه زه تاسو کوم په خبره ګوره خدل ته وشو ها بل دا خو یو دا ګوره د کلی وایرلس NIC هغه NIC و کله چې NIC را لګه د امدي NIC ته وي بل وایرلس NIC چې شه دا دا ګوره کستاسو بزره خلک کوي کنه او ویډیو شروع ده دلته راشم وای فای بعض خلک دلته راځي وای فای ورکوي وای فای سیټینګ نشته وای فای نه ان کیږي شاید تاسو په کمپیوټر کې چیو نه د وایرلس NIC نه بیا به دا چې دا سلو 300 افغانۍ قیمت لري دا څنګه معلومه شي چې شته کنه شته هغه تاسو وایم صحیح ده ګوره دا کنه اوس ګوره بعض خلک دلته بعض خلک دلته راځي دا NIC ورته نه خي ګوره کله دلته راشم وای NIC خو پیژندل کنه دا اپشن دی دا به چې دا وایرلس دی تاسو په کمپیوټر کې به وایرډ وي او وایرلس به وي اوس کله دلته راشم ګوره زه کنیکټ یم دا ډیسکنیکټ کوم شي کوم اوس ګوره کلاس رالی ځکه ختم شو کنه اوس چې راشم به ته ځان کنیکټ کما دې سره چې کله کنیکټ شم ګوره
اوس ماته وې ته وویل چې کنیکشن چا سره کنیکشن میک سره کنیکشن دلته کلیک وکړه ته ټول معلومات درکې چې څونه وخت نه کنیکټ څومره سپیډ دی ګوره دا تقریبا 180 بي پي اس سپیډ وای صحیح ده دلته ډیټیل تر اتلی شي نور آی پی اډرس ایوریثینګ اغستې شي مشکل خو نه کنه تاسو یو بل کار کوي شي ښه دا طریقه ته خیمه چې تاسو کوي شي دلته راشي د وایرلس باندې کلیک وکړئ دلته راشي سکیورټي دا او که زه دا شو کریکټر وام کنه تاسو دا پاسورډ شو نو بعضی وخت تاسو ځکه کار کوي کنه تاسو یو کمپیوټر کنیکټ وي موبایل درنه کنیکټ کوم نو یو طریقې دا ده ابل ته کومه ته خو درې وکنه یو ویب سایټ باندې دا کار کیږي او نو ته بیا وایم او ته شو چې دی ولا دا دې نه کیږي دا یو سیم ټیپ کوم زه دا به برابر شو صحیح ده مشکل خو نه تر دې پوری دا وای فای دا نو کسبه په دې کمپیوټر کې د وای فای کارت نه وي ان آی سی وایرلس ان آی سی کارت پکې نه وي دا به تاسو خو نو تاسو ته چیرته دلته دا نه کنه کېده سره به نه کړی کېږي دا راشه ته نه خای کنه شنګړې ته نه خای نو ګور تاسو به دې په دې معلومه وشي تاسو کوي شي سیم ډي تراشي ته وای نت اس ایچ بیا وای ډبلیو لین بیا وای شو ډرایورز دلته کې ته هیڅ معلومات نه خودل کنه ما ډي ټربل شوټینګ دا کړی ګور څه خبرې تاسو ان آی سی شتا تاسو دا وایرلس ان آی سی شتا خو دې ډرایور تاسو نشتا بیا بله مسله ده یو مسله ده تاسو به دا نشته بیا بازار ته ورشي دا دونه کار دی کوچ نه دا بوله غیر ته په 300 باندې کی صحیح ده دا په څو طریقو کوي شي دا په دوه طریقو کوي شي یو دا کوچنی چپ دی دا نه به ولګي یو لاشه یو اس بي لاره ولګاو چې شي د یو اس بي لاره د لګول کی شاید د اکسم ته تاسو نور مخه دا دی د شکل کې وي او د شکل کې وي دا مستقیما دی دغه سره جب ولیکم کنه تاسو ته په سرچ کې مدار را پیدا کوم صحیح ده وایرلس ان آی سی یو اس بي دا څنګه نمبر حواله دلته به واچي دا ورولو خان به داسې بري دی دلته یو اس بي پورت کې به وصل کې دلته څنګه نو دې په واسطه به نو که تاسو سره په کمپیوټر کې د زونه خلک زما په کمپیوټر کې وای فای کارت کې نو وای فای کارت پکې نشته نو څه وکړم کې وای فای کارت پکې به سي ده به پس کې چې وای فای کارت پکې کار نه کوي دا غیر لپاره بدل تراشي کدی چې دا آپشن در کو به بدل تراشي څونه شیان ما خلاص کړم دلته براشي رائټ کلیک باو کې منیج ته براشي دلته براشي ډیوایس منیجر ته دلته براشي نتورک اډاپټر ته ورا ما ته وای انټل ډوال بینډ وایرلس دا زما چې شه دی وایرلس ته بل ترایټ کوي شي او اپډیټ د ډرایور انټرنیټ او ځان ډرایور اپډیټ کی بس کا ته وروشي چې دلته نو به یو بل کارم کوي چې دلته به راشي اکشن ته آی تھنک ویو ته راشي شو هیډن ډیوایس دا وای بیا هغه هیډن ډیوایس نوم ته وخی ګور نو ډیوایس نوم ته وخی نو که بهم شنو شو بیا ورته ځان کار نشو کار مو پیژنې نه سي کار وایرلس ارڅ تاسو په لا بیرې دا کړی است دا د ورسته اوس ازو میک اډرس ته چشته په میک اډرس به اوس لک کار ګور آی پی اډرس سو بیٹا دوا دیش بیٹا پویږي او آی پی اډرس په ډیسیمل کو خو میک اډرس سو بیٹا دی پویږي اته سلويخ بیٹا دی میک اډرس څومره بیٹا دی اته سلويخ بیٹا دی میک اډرس اته سلويخ بیٹا او دا په هیکسا ډیسیمل کې وي دلته وګوره دوا حروف وي بیا داسې کالن وي بیا دوه حروف وي بیا کالن وي دا فرق کوي بعض ځینو کې چې دوه حروف وي په منځ کې بیا ډېر شلمه وي یا څلور حروف سره شلمه وي هغه پر مشکل نشته خدا تاسو وکړو چې څو میک اډرس سو بیٹا وي ستا دا کمپیوټر چې کوم وایرډ ان آی سی دا میک اډرس لري ګوره په لوکل کې چې کمیونیکیشن کې کنه ان ټو ان کمیونیکیشن یوازې په آی پی اډرس نه کیږي تاسو را باستا کمپیوټر کې باید میک اډرس هم وي ځکه د په واسطه بیا هغه ایگزیکټلی زه معلوموي په آی پی اډرس د آی پی اډرس په واسطه براشه سیګمنټ به پیدا کیږي دا غځه کې دی او چې ستا ایگزیکټلی او تا کوټه معلومه په وتا کې بیا چپرکټ معلوموي دا په میک اډرس معلوموي صحیح ده دا ایگزیکټلی لوکیشن معلومه ان ټو ان کمیونیکیشن کیږي نو میک اډرس عموما چې آسان وي دي کارډونو ته چې آسان وي ستا وای فای بچی لري میک اډرس ستا انټرنیټ بچی لري دا به دوه میک اډرس لري اوس که تاسو ته زه د خپل وای فای کوډ هم درکم کنه تاسو کمپیوټر به سره نه کړی ځکه الته میک اډرس فلټرینګ کړي شي
زما د کمپیوټر د وای فای میک اډرس راغسته الته چولې وې دا الاود کا د بل ساده چولې لس ستان دي دا ټول الاود کړی دی نو دا غي نه علاوه چې نور څوک ورځي الاود نه اوس میک اډرس به نو دا د میک اډرس پته کوي نو که زما د وایرلس میک اډرس واچو زه به د وایرلس لاره اوس کنه کیږم خو که د وایډ واچو دغه میک اډرس سو بیٹه وی اته سره بیٹه اوس دم کو او دا په هیکسا ډیسیمل کې وي دا دوه پارت لري څو لري ورونه دا ټول هم خبر ده two parts of make address کم نه دا بیل خبره ده تراشه یو ته او یو وي یو ته ان آی سی سپیسیفیک وي لومړنۍ سلور چې کوم دي کنه سلور لومړنۍ سلیریش بیٹا یا درې خانه دینه او یو معلومیږي چې معلومیږي او یو او رستنۍ درې خانه یا سلیریش بیٹا د دینه چې معلومیږي ان آی سی پویم کوم چې پوینه شوي کنه سمانا ګور دا یو میک اډرس دی اته سلوخ بیٹا دی دا لومړنۍ سلو درې کم بلا بل حاله خبرې چې دی دا یو پورشن بل پورشن چې سلیریش پورته کیږي د دینه او یو معلومیږي چې او د ورسنۍ نه ان آی سی او یو ته اوس پوهیږم سمانا ګوره اوس په دنیا کې کنه د ان آی سی کمپنۍ نه جوړي چې جوړي کمپنۍ نه جوړي لکه انټل کمپنۍ د ان آی سی جوړي دا چې کله ان آی سی جوړي دی جوړول پر مهال په دمه دا یو میک اډرس وای کنه بالکل پوي راځي معلوم کوم دا میک اډرس د چا نه اخلي لکه د نمونه په ډول کمپنۍ بای او یو portion from which organization I think دا به چې وي IETF به وي OUs are purchased from the IEEE چې شي یو کمپنۍ ده هغه ته IEEE معنا Institute of Electric and Electronic Engineers انټل کمپنۍ ده دا IEEE ته وایي چې زه غواړم چې وکما میک زه ان آی سی نه جوړوم نو ان آی سی بغیر د میک اډرس کار کوي نو ته ماته رنج راکا نو هغه ورته دیز نه رنج ورکړي دا یو دوه درې ورته وایي چې صفر A دا A B C D دا ستاسو شو دا ولنې درې دا بل چینج دا ورسنه نو ټول چینج پرین نو د دې نه ورته دا معلومیږي بیا چې دا د کومې کمپنۍ تولید دی پوه شوې اوس ته دا معلومه چې څنګه ته معلومه وش راځه اول به دا څنګه پیدا کې دا خپل میک اډرس دی هغه چې کله کنیکټ کنه به ډېر پسانه معلومیږي چې کنیکټ نه به دې نه معلومیږي لکه دې اوس دې نه معلومیږي صحیح ده زه به دې نه معلوم کوم دا خو کنیکټ دی کنه کلیک په وکړه ډیټیل تراشه دا دې میک اډرس نوي یو شپته AE دریدش ودری بیتو او کنه دا څه دا میک اډرس دی شو دا ته فزیکل اډرس مو چې شي د دې نوي یو شپته AE دا به یو کمپنی او دا باندې چینج او د یو کمپنی چې یو رنج واغستو کنه هغه روسو سره چلی نور درې چې کمپلیټ شي به ورته بل راکړي سم کی بل والا صحیح ده مشکل خو نه ترځي پوری د دین اورګنایزیشن معلومیږي اوس دا استاد کمپیوټر میک اډرس دا زما د کمپیوټر د وای فای میک اډرس دی د انټرنیټ مې بیل دی صحیح شو مشکل خو نه کنه دا ته معلوم کما ګوره نوی یو شپه ده کنه دا به ته دغه نه معلوم کما د سیم ډی لارین صحیح شو دې د معلوم کو سیم ډی لارې ته معلوم کوم راشي کمانډ به وای ګیټ میک چی شي دې نو میک اډرس درکې ګوره نوی یو شپه داس دی کنه یا راشه بيخي کمانډ ته وایم چې هر څه درکې کنه اسانه بيخي کمانډ ته وایم IP config/all چی شي IP کن تاسو څومره کارډونه ټول دغه به ته وخی دې کې تاسو وایرلس پیدا کوي بروچ شي پیدا کوي دا ورزما انټرنیټ اډاپټر دی دا مې وایرلس دی یو نوی یو شپه دی کنه اوس ته یو کس وای کنه خورورا دا دوه برخې لري نوی یو شپه ای دای وجوده دا دوی خو ان آی سی نمبر دی اوس د دې نه معلومیږي اورګنایزیشن ته معلوم کنه دا اوس کوم اورګنایزیشن جوړ کړی د سیمانو راشه ګوګل ته ګوګل د خریجون دی لري ورته وای دا وجود کومه کمپنی ده دا به زه پیسټ کوم this OU is related to which company ورته ویب سټ دایم دل پیدا کوي خو بل کې شروع کوم دا به ختم کوم ورته ما دا ما مخکې کاروي دا براواله مې دا بخوا کوم میک related دا جمله مې لیکلې ده to which company this make address is related صحیح ده کنه اوس مې make address ته کاپی کړل نبی یو شپه کنه واو چوم پیسټ وکم دا make address د کومه کمپنی ده
انټل کارپوریټ د انټل کمپنی دی د انټل کمپنی دی انټل راځي دا تاسو ډبل چیک کما تاسو چې چیټ جی پی ټی نو پوښتنه وکړئ چیټ جی پی ټی نه به بيخي ایزي پوښتنه کوي ګوګل کیورډ می ورډ غواړي راشي چیټ جی پی ټی نه دلته پوښتنه ته وکړئ which company الته ویل چې انټل کنه which company use this OUI ورواچو او دا نور ته افاقه کنه او which company دا نور څنګه ته افاقه کنه دا اول درې زما په کار دي کنه ورته مو چې انټل ورته په ویب باندې سرچ کوي په انټرنیټ باندې سرچ کوي څوک یې جوړي وي او هیڅ ویلا دا ته پته ولګي ستا وایرلس ان آی سی کومه کمپنی جوړ کړی دا تاسو خپل معلومه وشي زه په دې معلومیږي ولې نه معلومیږي سره معلومه کنه تاسو معلومه وشي ولته تاسو معلومه وشي ته پښتنه وکي ډل کمپنی کم او یوګانی استعمالي فکر دشته اوس براشم انټرنیټ دا وایرلس وکنه اوس به انټرنیټ والا معلوم کوم څنګه موخه ده کنه دا به انټرنیټ معلومه ګوره دا وایرلس شو دا اوس ما انټرنیټ اډاپټر دی کنه ګوره ګران ځانو خیر کوي ها ځانو خیر کوي کته ته څوک وای ته یو اداره کې کار کوي ته وای چې راوړه ولا زه انټرنیټ نشم ته ته وای راوړه میک اډرس دی چې تل سب نو کته غواړي د وایرلس لار سره کنیکشن وایرلس میک اډرس باور کی کیبل انټرنیټ والا او یا کته یو ځکه از آی ټی کار کې خلکو نو بس میک اډرس ته میک اډرس دراولېګا صحیح دا میک اډرس به سره اخلي اوس به دا معلوم کوم څنګه مخه خلا چې دا د کومې کمپنۍ دی ها را بشم دا به اخوا کوم دا اوس دغه را کاپی کو د چا د وایرډ د انټرنیټ هغه کمپنۍ جوړ کړی دی دا ډیل جوړ کړی دی ډیل صحیح ده ډیل انک دا په دغه چیټ جی پی ټی باندې هم سرچ کوم څنګه مخه خلا which company use this mac address yeah this OU OUI خو پیژنې کنه organization unique identifier or watch ما OER ولې کوله چې خان خزا ځم ته توکل کړی سجدا په کوم ترتیب ورکول کیږي دا به او ګوره د سکار دی خلک ما بیخشن کې اسک چټي ما پته ده دسه چل دی ښا په کوم ترتیب ورکول کیږي دا غټ څه دومره غټه کمپنۍ د ان آی سی جوړولو کمپنۍ دا هغه به د علی لکه ډیل ان زه به سرچ کوم چې نور کوم مشهور دي ته به لاړ شي آی تریپل ای ته هغه ته به چې ما ته رینج راکاوه تا رینج درکې لکه دلته تیار ما راغسته دا تا ته وای کنه دغه دومره درې مو بدلاو نور بدلاو په دې کې څنګه بدلاوه د نمونه په ډول 0 1 0 0 به 0 2 کا بس اوله ورا دی خواړه راوي شي اخو نه شاړه دا په هیکزاډیسیمل استعمالېږي نو هیکزاډیسیمل کول 0 به ناراضي اول ته 0 وچلو به یو وچلو ها چې نه خواشي به وچلو کنه دا یونیک څه هغه خپل څه نشته خود ګوره په دنیا کې دوه دسه ان اسه نشي پیدا کوي چې سیم میک اډرس ولري دا خبره ده کنه وای شوي اوس براشه ما چې کومه کمپنی دغه ان آی سی نه تولید شي دا مطلب اسه ملګا کلاسو باندې وشي آفرین نو په دنیا کې اوس دوه سیم د دنیا کې دوه کمپیوټر پیدا کېدای شي چې دوه سیم پبلک آی پی اډرس ولري د سیدام دا ولی ځکه آی ټریپل یو کمپنی ته وایي چې دا والا بل کمپنی ته خو بیا نه ورکې کنه په داخل کې به د کمپنی خپل کار چې د سکارونه کې چې سیم ټو سیم دغه ورکې صحیح ده زه به ما famous vendors of NIC list of computer net hardware vendors ना करना यार search तक change करना what are some famous company which make اوس کې د لار سمځای لیست را کړی د خوځه دیا لس مشهوري کمپنۍ نمونه را کړی دي دا دی یو دی اباکو مولیکس دبل پلانټ ټیکنالوژي دا چې دی الکه ډیل پکې چا نیویډا موږ ډیر مشهور دی دا ایټرون دا صحیح شو اوس به زه د دې نه یو دانه پوښتنه کوم نویډا پوښتنه به کوم ښه چې نویډا کوم رینج کاری صحیح ده دا ګوګل صحیح جواب راکړي کني به بینک ته شو
which I ترانه كتوري بنك چې بنک سوي به تاسو دغه کوم سرچ کوي شي ښه چیټ جی پی ټي کې به ایز سرچ کوي شي شه مې لیکلو نویلا کمپنی which UI کوي چې دا لاند راولي دی ګوګل کې او د شانو کې چې لک سرچ سي ونه کې کنه کې ورډ شان سي ونه لګي کنه به نه درکې سرچ وې اتصل بي سي پر 2 ډي 3 سي شپږ ډي شپږ شپته دا ورته دا ور د زمونږ کې دا غسته به درش کې دا وخت دا ولې آیا په کمپلیټ شو به بل وخت بل کمپلیټ اوس راځي ډبل چک وکړو ډبل چک تاسو نه پیژنئ تاسو کله نه ډبل چک کوئ دا معلومات ګورځ دا دقیق وای کنه دروغ وای رښتیا وای صحیح ده زه دا راوالم کاپی مې کو صحیح ده کنه او دا به ورکم چې دا کمی کمپنی ده که راته چې نوې دا خو صحیح ده او کنه به سره ګاډي وړي وای څنګه په خاله هغه مونږ خو ما وخت دا کړو کنه کم یو دا پیسټ company use this UI صحیح ده ډبل چیک کرنا کوي تاسو میک اډرس پرفیکټ پیژنو میک اډرس اتصل ویخ بیره ده د ور زه تر اوسه شګلان ته اتصل ویخ بیره ده اولنی سلیج بیره وای دا عمل نه نه کوي عمل نو کاتو لمن سلیج بیرته او د ست معلومه وي چې ته معلوم کې راستا ان آی سي د کومه کمپنی دا وایرلس د کومه کمپنی دا د وایر د کومه کمپنی دا شکر ان شاء الله به پرفیکټ نن په تاسو موږ بس من الله